کله چې ته خپل ځان پیژنې خپل معیارونه پیدا کوې او خپل ارزښتونو ته لومړیتوب ورکوې ته یو کرازماتیک شخصیت راخپلوې. که موږ همیشه ګیلې کوو شکایتونه کوو او اندېښنې شریکوو خلک راڅخه خوابدي کېږي راڅخه ناهیلي کېږي له ژونده بېزارېږي. خو تاوان هم دا تا ته دی که فکر کوې چې لګښتونه یې نسې پوره کولی نو که مریض سې بله ورځ له دې عمله چې ته خپل سیلف کیرینګ نه کوې بیا هغه دا اوسنۍ ګټه به تا ته څوک درکوي ستا هغه د مریضي لګښتونه بیا څوک پوره کوي. سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ په یو بل بحث او ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې زما ویډیوګانې ګورئ نظرونه شریکوئ او زه هیله لرم چې زما ویډیوګانې تاسو سره کومک وکړي ستاسو په ژوند کې بدلون راولي او لږ تر لږه مو یو څه ته متوجه کړي چون زما هدف او موخه هم همدا ده. نن په یوې داسې موضوع خبرې کوم چې کیدای شي له نورو موضوعاتو تاسو ته ډیره جالبه وي ځکه ټول غواړو چې د یو چا په زړه کې ځای ولرو یو داسې شخصیت ته څښتنان واوسو چې خلک مو ښه وایسي او انډیوالي را سره وکړي اړیکې را سره وپالي او بالاخره یو څوک له همدې عمله زموږ له ښه شخصیت سره مینه وکړي. دا د ټولو ځوانانو انډیوالانو هیله ده او ټول روزمره ژوند کې ټول انسانان په دې تکل دي چې یو څوک یې ښه یاد کړي له یو ښه شخصیت برخمن شي او د په ټولنه کې یو داسې څوک واوسي چې له ډېرو نورو انسانانو ښې کړنې او ښې ځانګړنې ولري. نو که غواړې چې داسې یو څوک واوسي چې خلک در سره مینه وکړي د یو چا په زړه کې ځای ولري او یو څوک خاص درناوی درته ولري نو دا ویډیو له پای را سره تعقیب کړئ. په ټولو ویډیوګانو کې زه غواړم په خپل ځان تمرکز په خپل ځان اعتماد لرل په خپل ځان باور لرلو باندې خبره کوم او دا زما کوشش وي چې په ټولو ویډیوګانو کې چې زه لرم او زه په کار کوم او زه یې خپروم زما فوکس دای چې زه په دغه ځان باور جوړونه باندې په ځان اعتماد لرلو باندې او په سلف کانفیډنس باندې لږ تمسم لږ تمرکز وکړم ځکه د دې ډېرې ګټې دي. هر څوک چې ځان پیژني جهان پیژني هر څوک چې ځان ته درناوی کوي نورو ته درناوی کوي هر څوک چې په خپل ځان باور لري پر نورو باور لري او دا پر ځان باور لرل په ډېرو برخو کې انسان سره کومک کولی شي له ټولو رواني ستونزو یې ژغوري له مسایلو ورحلوي په یو داسې ټولنه کې چې هلته ستونزې جنجالونه یي کشمکشونه یي او دی پکې ژوند کوي هغوی چې ځان پیژني دی به ډېره په اسانه توګه وکولی شي چې له هغو ستونزو جنجالونو راولاړ سي او هغه حل کړي په مخکې پرې ورسي. نو ځان جوړونه پر ځان باور او ځان پیژندنه ده چې زموږ شخصیت موږ ته راښیي موږ خپل ځان باندې ممینوي او موږ په ټولنه کې داسې څوک ایسوي چې خلک یې خوښوي او دا پر ځان باور او ځان پیژندنه ده چې نور خلک به پر موږ باور کوي نور خلک به موږ سره اړیکې پالي او نور خلک به د هغوی زړونو ته به موږ لاره کوو. د ځان پیژندنې او پر ځان د اعتماد جوړولو برخه کې تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې موږ خپل معیارونه خپل مهارتونه او خپل ارزښتونه وپیژنو. په کوم معیار کې زه ژوند کوم څنګه طبیعت لرم څنګه نزاکتونه لرم او څنګه اخلاق لرم زما ارزښتونه څه دي په کور کې زه څنګه چلندونه لرم په دفتر کې زه څنګه اوسېږم له همکارانو سره له ټولګیوالو سره او په ټولنه کې له نورو اشخاصو سره کوم ډول رویه زه لرم له دې اړخه زه باید دا پیدا کړم چې زه په کومه کچه کې ژوند کوم زه آرام طبیعته یم زه خوش طبیعته یم زه تریو ټنډه یم یا نور مسایل څومره له ځان سره صادقه یم. هر کله چې غواړئ خلک در سره اړیکې ولري خلک در سره مینه وکړي او خلکو ته په زړه کې خاص ځای ولري نو همدا خپل ځان وپېژنه بل هیڅ کار هم مه کوه. کله چې ته خپل ځان پیژنې خپل معیارونه پیدا کوې او خپل ارزښتونو ته لومړیتوب ورکوې ته یو کرازماتیک شخصیت راخپلوې
ته پر خپل ځان باور د خلکو ته ښودل کیږي او خلک همدغسې کسانو ته ورجذبیږي چې هغوی په خپل ځان باور لري، اعتماد پر نفس لوړ وي او خپل ځان ته یو خاص پروتوکول ورکوي. کله چې دی خبرې کوي خپلو خبرو ته په داسې دقت غوږ وي، فکر کوي، یا هم هر څه چې وایي شمېرلی غږیږي، اضافي خبرې نه لري. هغه د ده د غږ او د خبرو او د مسایلو هغه زیرو بم، هغه حوصله مندي، هغه نزاکتونه چې دی په ژوند کې مراته یو چا ته پیغام ږدي، یو چا سره سلام کلام کوي، یو چا سره حتی معامله کوي. تاسې وګورئ هغوی چې با نزاکته دي، هغوی چې با سلوکه دي او هغوی چې خپل ځان باندې اعتماد او خپل ځان پیژني، له ډېرو هغو کسانو چې خپل ځان نه پیژني یو ښه شخصیت لري. ډېر دوستان به ورسره خپلوي پالي، ډېر خلک به ورسره ناسته و پاسته کوي، ډېر داسې کسان به وي چې د دوی شخصي ستونزې به ورحلوي او دوی ته به په زړه کې خاص ځای لري. تاسې به دا مشهور خلک لیدلی وي، مشهورې څېرې، لوبغاړي، راشد خان، محمد نبی، یا سیاسیون یا نورو برخو کې مختلفې څېرې چې خلک خپل ایډیال ګرځوي. د هغې تر ټولو ښه علت دا دی چې هغوی په خپل ځان کار کړی، هغوی ځکه خپل ایډیال ګرځوي چې یو مهارت د هغوی خوښ شوی دی، د هغوی یوه لیوالتیا ورسره شریکه شوې ده. هغوی له دې عمله خوښوي چې یو ښه کرکټر یې پیدا کړی. هغوی ولې بریالي دي؟ دا نن زه په همدې ویډیو کې په همدې خبرې کوم چې موږ څنګه کولی شو د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړو. ما وویلې چې تر هغه چې ځان ونه پیژنو، خپل درون ته ننوځو، خپل هغه لاشعور کې زموږ وړتیاوې چې کومې پرتې دي هغه را برسېره نه کړو، په هغه کار ونه کړو، په هغې تمرکز ونه کړو په ژوند کې، موږ به د هیچا خوښ نه سو. هیڅوک به یوه ښه مناسبه وظیفه را نه کړي، هیڅوک به حتی قرض را نه کړي او هیڅوک به حتی یو ډېر کوچنی باور هم را باندې ونه کړي. خو که زه ځان وپېژنم، اعتماد پر خپل نفس او پر خپل ځان ولرم، نو بیا به هر څوک به راته قرض هم راکوي، فرصتونه به هم راته برابروي او په ټولنه کې به دوی غواړي چې ما سره وګرځي، دوی غواړي چې ما سره ناسته پاسته وکړي. نو که غواړي چې ښه انسان اوسې، ښه شخصیت ولري او د یو چا په زړه کې ځانګړی ځای خپل کړي، تر ټولو مهمه دا ده چې ته له خپل ځان سره کښېنې، په خپل ځان متمرکز شي، ځان وپېژنې، ارزښتونه دې پیدا کړي او په همغه مخ ته لاړ سي او په همغه ژوند وکړي. دویم، ښه اورېدونکی اوسه. که غواړې چې د یو چا زړه ته لاره وکړې، د خلکو خبرې په علاقه اوره، په داسې ډول یې اوره چې هغه فکر وکړي چې ته په رښتینې توګه او صادقانه ورته غوږ یې. له دې اړخه به تا ته خاص درناوی هغه خپل کړي، خاص عزت به دې وکړي او در باندې مهربانه به سي. ځکه د غوږ نیولو مهارت دا دومره قوي مهارت دی چې که یو څوک درته غږیږي هغه په خپل ځان ویاړي، نو پر تا خو خود ویاړي چې ته ورته غوږ یې. هو یوه مسله په دې کې ده چې هر ډول موضوعات مه اورئ، ځکه که غواړئ چې د خلکو زړونو ته لاره وکړئ، ښه شخصیت ولري، نو په داسې یو ځای کې اوسېږه چې هغه تا ته یو هیله درکوي، تا ته یو خیال درکوي، تا مثبت لوري ته بیایي او تا ته د پرمختګ دروازې پرانیزي. او که ته هلته ژوند کوې، په دې معیار یې وکړې چې خلک واورې، نو ته به خلک به تا ته درجذب شي، تا به هر چیرې یادوي. او که احیانا خدای مکړه کله له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي، که په هر چا غږ وکړې، وار له مخه به هغوی په ورین تندي تا ته ځواب وایي، تا ته به د لاس درکولو هیله حتی لري. هغوی به راځي له تاسې سره به ستاسې ستونزې په ګډه حلوي، تاسې سره به اړیکې پالي او دوی به حتی دا هیله لري چې تاسې سره یو چکر ته چېرته لاړ سي. نو دا ډیره سخته نه ده، دا مهارت آسانه ده، خو لږ پر ځان فشار راوړل مهم دي. کله چې یو چا خبرې پیل کړي، انسانان اشرف المخلوق دي، هغوی هم دومره د عزت څښتنان دي چې موږ ورته قرار کینو، غوږ ورته ونیسو. څه وایي؟ په دغه محال کې کله چې څوک غږیږي،
موږ ذهناً مصروف سو، موږ په موبایل کې مصروف سو، موږ توجه خبرو ته ونه لرو، موږ خدای مکه سپک معرفي کیږو. هغه دوستان هغه ملګري نه غواړي چې بیا موږ سره کینی، بحث را سره وکړي، اړیکې را سره وپالي او یا تا وړې خبرې را سره ولري. نو که غواړو چې د خلکو زړونو ته لاره وکړو، له ښه شخصیت برخمن سو او په ټولنه کې کرازماتیک واوسېږو، نو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید ښه اورېدونکي وو. داسې اورېدونکي چې د زړه په غوږونو باید موږ خلک واورو. کله مو لیدلی چې دوستان خبرې کوي، هغوی په داسې ډول مصروف وي یا که احیانا ورته ووایي چې متوجه یې، هغه اتومات وښوري، حق سي چې تاسو ویل. نو داسې یو حالت کې کوشش وکړئ که ستړي وئ، زغم مو نه درلود د خبرو، مې اورئ، همغلته له همغه ځای ځان ورک کړئ او یو داسې ګوښې ته لاړ شئ چې تاسو ته سکون ورسیږي. خو کله انسان سره ناست وي، مجبور یې چې یوه خبره خپله وکړې او مجبور یې چې هغوی واوري. خو هغه دوستان چې د غوږ نیولو په مهارت کې دوی وخت ناوخت پوښتنه کوي، په کومه مسئله پوه نه وي، یو څوک ورته غږیږي، دی هغه وپوښتي، هغه ابهام حل کړي او هغه مسئلې باندې ځان پوه کړي، دا لا نورو ته ګرانیږي او هغوی چې دوی ته غږیږي فکر کوي چې څومره ښه زما دا ملګری ما ته څومره ښه غږیږي، څومره ښه راته متوجه دی او څومره ښه راته غوږ دی. له دې اړخه به ته د هغه زړه ته لاره وکړې، در جذب شي دغه خلک او یو ښه انسان به له هغوی سره د هغوی په شخصیت او په ژوند کې او بالاخره په تا به د حساب دوی کوي همیشه. دریمه مسله هغه بیا هم صادقانه اوسېدل دي، ریښتینې اوسېدل دي. د لنډ وخت لپاره هیڅ کلم ځان مه بدلوه. څه چې یې ستا کرکټر څنګه روزل شوی دی، ته کوم امکانات لري، څومره د وس رسیږي او له اړیکو پاللو کې څومره وړتیا لري او څومره زغم لري، همداسې واوسېږه. داسې مه کوه چې ټیټ رتبه همکارانو سره په یو ډول رابطه کې، رئیس سره بل ډول رابطې پالي، په کور کې هم همدغه ډول چلند لري او په بیرون کې چې داسې غوړ څوک وګورې نو کته او پورته ورته کېږي او که داسې لږ غریب څوک وګورې نو بیا یې پروا نه لري، حتی ټوکې پرې کوي، نو دا سم کار نه دی، نو دا ستونزه ده، نو دا جنجال دی، دا تا بد ایسي، دا ستا ښایسته شخصیت ماتوي، دا د ستا انساني ځانګړنې له پښو لاندې راولي، ته یو بې شرفه انسان معرفي کېږي. نو ولې په لوی لاس غواړې چې خلکو ته یو دا فرصت ورکړي؟ خلک قضاوتونه کوي که احیانا تا سره دا اوس پوښتنه پیدا شي چې تا ته خلک مهمه نه وي یا نه دي یا نه غواړي چې د خلکو په خبرو باندې غوږ وګرئ یا بله کوم مسئله را مخته کړې، نو دا غلطه ده. خلک مهم دي، انسانان ډیر مهم دي، تر هر چا انساني ارزښتونه مهم دي. نو ته دا خپل چلند دی، دا خپل کړنې دی، دا خپل اصول دی، ډیر صادقانه اوسه، ډیر رښتینی اوسه، ځکه ستا رښتینولي د ستا باور لامل ګرځي، ستا د ځان شناخت لامل ګرځي او تا ته په ټولنه کې او بل هر چیرته چې فکر کوي تا ته یو ښه شخصیت ستا رښتینولي درکوي. په دروغو وعدې مه کوه، که دې وعده وکړه پرې وفا وکړه چې خلکو ته ګران سي. مهربانه مه اوسه، خو که مهربانه کېږي د زړه له کومې سه. مرسته مه کوه ځکه مجبور نه یې چې ته خلکو سره مرستې وکړې، خو که کوې د زړه له کومې مرسته وکړه. د لالچ او د سبا لپاره چې بیا به تا سره دوی مرسته کوي، په دې نیت او په دې هیله مرسته مه کوه. که غواړې ښه واوسې، ټولو انسانانو سره د خدای د رضا لپاره ښه واوسه. رئیس ولې، یو غوړ ملګری ولې، ټول انسانان یو، هر چا سره تر خپلې اندازې صادقانه اوسېدل دا کامیابي ده، دا پرمختګ ده او دا یو ښه شخصیت انسانانو ته ور په برخه کوي او دغه معیار د دې لامل ګرځي چې له همدې کبله موږ د خلکو زړونو ته لاره وکړو. بل د ښه شخصیت لپاره یا د داسې یو چا لپاره چې غواړي د خلکو په زړونو کې ځای ولري، هغه مثبت ګرایي ده، مثبت اندي اوسېده دي، هیلې دي،
په یو داسې لهجه خبرې دي چې خلکو ته یو خیال ورکړل سي، یو هیله ورکړل سي او یو داسې الهام ورکړل سي چې هغوی پر بدلون وکړي. که موږ همیشه ګیلې کوو، شکایتونه کوو او اندېښنې شریکوو، خلک راڅخه خوابدي کیږي، راڅخه ناهیلي کیږي، له ژونده بیزارېږي. او دا زما په نظر ګناه ده. ولې موږ خلکو ته اذیت رسوو؟ ولې د خلکو روان ځپو؟ ولې خلکو ته ستونزه جوړوو؟ موږ د دې لپاره پیدا یو؟ نه، موږ د دې لپاره پیدا یو چې که کومه ستونزه راځي خپله باید وزغمو او موږ خلکو ته یو ښه الهام ورکړو، یوه ښه خبره شریکه کړو. په ژوند کې مو له ستونزو، له کشمکشونو او له اختلالاتو چې څه زده کړي له هغوی پند واخلو او له ټولو نورو انسانانو سره یې د یوې هیلې، د یوه ښه فکر، د یوه بدلون په موخه او د پرمختګ او د انسانانو د ښو کړنو لپاره شریک کړو تر څو هغوی پند واخلي. دغه ډول انسانان چې خپلې هیلې شریکوي، دغه ډول انسانان چې خپل واقعي پرمختګونه شریکوي، دا د خلکو ښه ایسي، دا د خلکو په زړه کې ځانګړی ځای لري. نو راځئ چې موږ هم همیشه په دغه اصل باندې متمرکز شو. هر مجلس کې، هر غونډه کې او هر ځای چې موږ ناستې پاستې کوو، ډېر تمرکز وکړو چې موږ مثبت وغږیږو، موږ له یوه ښې هیلې سره وغږیږو او موږ په داسې ډول وغږیږو چې هغوی مثبت لوري ته سوق سي، یوه ښه لاره پیدا کړي. نه داسې خدای مکه خلکو ته تشویش او اندېښنې زیاتې کړو، ولا دا ستونزه داسې وه، هغه انسان صحیح نه دی، دا ملګری صحیح نه دی، دا اندېښنه دا وه، هغه دا وه، ما دا وکړل، هغوی دا وکړل. انساني ټولنه ده، ستونزې سته، جنجالونه سته، خو یو څوک کیدای سي دا راته ووایي چې مونږ که همدې ډول مثبت اوسو نو هغه منفي والا خلک یا هغه کومې کړنې چې له خلکو سره پیښې شوي یا له چا شکایت ونسي یا ګیلې ونسي، نو هغوی به فکر کوي چې دی دومره ساده دی. نه نه نه، په دې کې د ساده والي خبره زما په نظر نه ده. ته که هر څومره ستونزې او جنجالونه محوه کوې، له ذهنه یې پاکوې، نو دا د کامیابۍ راز ده. دا تا ته د بریالیتوب دروازه در پرانیزي. ته د خپل منفګرایي، خپلې اندېښنې، خپلې نیوکې او خپل شکایتونه او ګیلې له زړه، له ذهن، له ټول وجوده وباسه، نو ته به تا ته به پرمختګ لارې درکړي. تا ته به داسې لاره درکړی سي چې ته پرې وپایېږې او خپل ژوند پرې وکړې او خلکو ته ښه ویسي. د ښه شخصیت لپاره او دا چې موږ خلکو ته د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړو، بل اصل خپل ظاهري جوړښت دی، خپل ځان ته پام کول دي، لکه سیلف کیرینګ چې ورته وایي. هغوی چې دا کار کوي نو خوشحاله بریښي، بریالي بریښي او ریسپانسیبل دي یا مسؤلیت پذیره دي، او ټول مسؤلیت پذیره کسان د خلکو په زړونو کې ځای لري، ځکه دوی خوشحاله دي. او څوک چې خوشحاله وي، نور خلک ورسره غواړي چې له هغوی سره کینی، خبرې ورسره ولري، ملګرتیا ورسره ولري. د چا په خوله چې خندا ده، د ټولو انسانان غواړي چې خوښ اوسي. هیڅوک نه غواړي چې دوی د خفګان ولري، دوی د ژور ستونزې ولري، دوی د نورو مسایلو کې غرقي. بلکې له کامیابو انسانانو سره، له خوشحاله انسانانو سره او له داسې خلکو سره چې خپل ظاهري جوړښت ښه ساتي، نور ورته ښه درناوی کوي، احترام یې ساتي او د هغوی په زړه کې خاص ځای لري. ستاسو په ظاهري جوړښت کې ستاسې لباس ډېر مهم دی. څنګه لباس اغوندئ، کوم ډول یې اغوندئ، څومره لګښتونه پر دې لګوئ، څومره مصرف په دې کوئ او په خپل ځان ساتنې باندې څومره متمرکز یاست. زه همیشه کوشش کوم چې ټولو انسانانو ته دا پیغام ورکړم چې هر څوک مکلف دی چې خپل ځان ته خیال وساتي. هیڅوک دی چې خیال نه ساتي، اما د خپل ځان خیال ساتل دا فرض ده، ساتنه فرض ده. ځکه که داسې مثال درکړم، که ته ځان ونه ساتې او په ډېر کم عمر کې په تکلیفونو، په ستونزو ککړ یې، نو چاته یې ګټه، خو تاوان هم دا تا ته دی. که فکر کوې چې لګښتونه یې نسې پوره کولی، نو که مریض سې بله ورځ له دې امله چې ته خپل سیلف کیرینګ نه کوې، بیا هغه دا اوسنۍ ګټه به تا ته څوک درکوي؟ ستا هغه د مریضي لګښتونه بیا څوک پوره کوي؟ نو ښه دا ده چې په یو معینه اندازه، په یوه ټاکلې اندازه له ځان سره فوکس وکړې او یوه خاصه بودیجه د خپل ځان لپاره ځانګړې کړې، تر څو ته خپل ځان ته پرې پام وکړې.
په هغې لباس وپیرې، په هغې نور امکانات ځان ته برابر کړې، په هغې ځان ته چکر برابر کړې او په هغې ځان ته نور امکانات برابر کړې چې نور انسانان په خپل ژوند کې لري. دا خلک ښه ایسوي، ډله خلک ورجذبېږي، ډېر دوستان لري، په مړي او ژوندي ډېر خلک شریک وي ځکه له ښه شخصیت برخمن وي، دوی له ښه کاراکټر برخمن وي. دا لږ حوصله غواړي، لږ امکانات غواړي، خو د خوشحالۍ راز دی، د بریالیتوب لاره ده، د آرام او د سکون لاره ده. او وروستۍ خبره دا چې خپل شوقونو ته لومړیتوب ورکړئ. انسانان مختلف شوقونه لري، څوک یو شوق لري، څوک بل شوق لري، څوک یو ډول غواړي واوسي، څوک بل ډول غواړي واوسي. شوقونه مختلف دي. تاسې هم په ژوند کې هر ډول شوق چې لرئ، دا شوق کیدای شي موټر چلول واوسي، دا شوق کیدای شي ورزش واوسي، کیدای شي مطالعه واوسي، کیدای شي دا شوق چکرونه واوسي، کیدای شي دا شوق ښه لباس واوسي، دا کیدای شي ښه شوق دا واوسي چې یو څوک ښه خوراکونه غواړي همیشه وکړي. نو تاسې خپل شوقونه وپالئ. د شوق پالونکي ذهناً آرام دي، دوی مثبتګرایۍ خواته ځي، دوی د خپل بدلون په لاره رهي کوي او دوی یو ښه انسان معرفي کوي. دا خپل دا شوق یې کله چې تاسې خپل شوقونو ته رسیدګي کوئ، هغوی پالئ، نور خلک فکر کوي چې تاسې هدفمند یاست او هدفمند انسانان دوی د کشش قوه یې ډېره وي. خلک زر ورپورې لکه آهنګروبان خلي، ځکه هر څوک چې خپل هدف ته غواړي ځان ورسوي، خپل شوقونه وپالئ، ډله دوستان ورسره کینی چې د هغوی هم خپل هغه د شوق تنده ورسره خړوبئ. خو که شوقونه نه پالئ یا خدای مکه بد شوقونه پالئ، دا تاسو ته په کریکټرایزیشن لحاظ هم ستونزه جوړوي، په رواني لحاظ هم یو مسئله درته جوړوي او په ټولنه کې ستاسو اوسنۍ موقفات زوال ته بیایي. نو که غواړئ چې بدلون وکړئ، که غواړئ چې ښه شخصیت ولرئ، که غواړئ چې په ټولنه کې یو داسې کرازماتیک شخصیت ولري چې ډله خلک در جذب شي، نو په دغو مسایلو چې ما په ویډیو کې لاندې خبرې وکړې تمرکز پکار دی، هڅه پکار ده. دا کیدای شي ځینې مسایل سخت وي، خو کیدای شي چې ځینې تاسو ته ډېر اسانه وي، یا کیدای شي دغه ویډیو یو څوک ګوري هغوی وایي چې دا خو آلریډي زه عملي کوم، نو زه خو ورته وایم چې ته خو آلریډي ښه شخصیت هم لرې، له همدې امله ته یو ښه انسان یې، یو مددگار انسان، یو مهربان انسان او دا په دې کې اجر هم دی، په دې کې ثواب هم دی، په دې کې سکون او ښه ژوند هم دی. تر بیا ښه وخت.